د لغمان والي الینګار ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د یادې ولسوالۍ له ځایي اوسېدونکو غوښتنه وکړه چې د امنیت په راوستلو کې له مسؤلینو سره همکاري زیاته کړي تر څو په سیمو کې انکشافي لړۍ پراخه شي. د لغمان والي ښاغلي رحمت الله یارمل د لوی اختر په دویمه ورځ الینګار ولسوالۍ ته سفر وکړ چې امنیه قمندان سمونوال منظور ستانکزي، د لومړۍ پلې لیوه قمندان ډګروال بریالي اورګونوال، د ملي امنیت ریاست مرستیال ډګروال قدرت الله مانی او یو شمېر نورو مسؤلینو ملتیا کوله. لومړی د الینګار ولسوال قاضي حبیب الرحمن مامون د لغمان والي او د نظامي رهبرۍ مسؤلینو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د دغې ولسوالۍ هرالخیز وضعیت په لنډ ډول تشریح کړ. نوموړي ویل د دغې ولسوالۍ اوسېدونکو په بېلابېلو برخو کې له حکومت سره همکار دي او تمه ده چې په ګڼو برخو کې د ستونزو حل ته کار وشي. د ولسونو په استازولۍ قاري نبي سرور او نقیب الله د ولایت مقام رهبرۍ سفر ولسوالۍ ته د ښې حکومتوالۍ یو اصل یاد کړ چې له ولسونو سره له نږدې ګوري. دوی د امنیت، روغتیا، پوهنې، رغونې او په ګڼو نورو برخو کې خپلې ستونزې، وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې. محترم والي صاحب، ستا په راتلو ځکه خوشحاله یو چې ته د احمدشاه ابدالي کلیوالې، ته حتما خپل پلار او نیکو په نقش قدم به ځې. زموږ د حقوقو نه کله که دفاع وکړه چې کوم د ژوند د سهولیاتو نه د الینګار خلک محرومه دي، د هغې حقوق ورته ورکړه. الله دې همیشه ولا الله دې کامیاب لره. د لغمان والي ښاغلي رحمت الله یارمل په خپلو خبرو کې ولسونو څخه مننه وکړه چې د اختر په ورځ د ولایت ملکي او نظامي رهبرۍ سره له نږدې ګوري او خپل وړاندیزونه شریکوي. هغه ویل لازمه یې وګڼله چې د اختر په ورځو کې ولسوالیو ته سفرونه ترسره کړي تر څو د امنیتي ارزونه له اراضۍ سره اشنایي او په ګڼو نورو برخو کې د اصلاحاتو په موخه آمادګي ونیسي. ښاغلي یارمل زیاته کړه تاسې ولسونه خصوصا دیني عالمانو او قومي مشرانو امنیت او د سولې برخه کې خپل اسلامي او ملي مسؤلیت په ښه شکل ادا کړئ تر څو د پوهنې، روغتیا، انکشاف او په نورو برخو کې حکومت درته د خدماتو ساحه پراخه کړي. طالبان که سوله کوي خدای دې راولي، ولې که دوی بیا هم وروروژنې ته ادامه ورکوي نو زموږ سرتېري د خپلې خاورې او ولس د ساتنې مسؤلیت لري او خپل ملي نواميسو څخه ساتنه پر دوی لازمه ده. زه ډېر خوشحاله شولم چې الینګار ته راغلم. دا ښایسته ولسوالي مې ولیدل، لاره یې ډېره ښایسته ده، خپله ولسوالي ډېره ښایسته ده. خدای پاک ډېر نازولی یاست، ډېر نازولی یاست. د خدای شکر ادا کړئ، شکر یې په امن راوستلو کې ادا کړئ، شکر یې کومک وکړئ چې د خپلو نظامیانو سره، پولیسو، اردو، محلي پولیسو، ملي اردو، د دوی سره همکاري وکړي. دغه ښایسته وطن د هغه ښایسته وساتئ، نور یې هم ښایسته کړئ، بدرنګۍ طرف ته یې مه بیایئ. په دې کې د خپلو نظامیانو سره کومک وکړي، د خپلو بچیانو سره کومک وکړي. ټول ستاسې بچیان او ورارګان دي، د دوی سره کومک وکړي. حیاتي پروژې دي درته. دا موقع بیا په لازم فکر نه کوم چې درسي. پر تاسو که ستړی ژوند تېر شوی دی مشرانو، پر خپلو لمسیانو بچیانو باندې ستړی مه تېروئ. دغه ښایسته وطن د هغه ښایسته وساتئ، نور یې هم ښایسته کړئ، بدرنګۍ طرف ته یې مه بیایئ. زما خو پر دغه درو پر دې ښایسته ځایو باندې طالب ولا که ګرځو کېږي چې دلته وګرځېږي. ته د دې وطن ښایست وګوره، ته د طالب بدرنګه چهرې ته وګوره. را دې شي ورونو غوندې لکه دا اوس چې ګرځي دا 2-3 ورځې دغه رقم د همیشه را سره وګرځېږي. سولې ته دې راسې، کښېدنې، غوښتنې دي، کار به ورته پیدا کړو، ځای به ورته پیدا کړو. او که د جنګ د لارې راځي، په زور راځي، نو دا دې نه هېروي چې دا هېواد له یو څو شاه زلمي بچي لري او دا تعهد یې کړی دی چې یو څاڅکی وینه مو په بدن کې دا ښایسته وطن طالب ته نه پرېږدي. د لغمان والي د غراس په الینګار ولسوالۍ کې د سترو پروژو پر وړاندې د شته ستونزو په حل کې هم د ولسونو د همکارۍ غوښتنه وکړه تر څو له یوه لوري ملي پروژې ترسره او له بله پلوه ولسونو ته کاري زمینه برابره شي. په دې ښه پوهېږي چې ګاونډیان مو نه غواړي دا ستاسې په ژوند کې مثبت تغییر راشي، اوبه مو کنټرول شي او تاسو ته اسانتیاوې راشي. په سلهاو نورې پروژې کوچنۍ و غټې د دغې پروژې سره راځي. خلک زړه ښه کوي چې راشي دلته سرمایه‌ګزاري وکړي. تاسو خپله په زرهاو ځوانانو په کار اخته کېږئ، تاسو په کار اخته کېږئ. د کار او روزګار لپاره یو بهترینه موقع ده. یو 15 کسه ولاړ دي چې دا پروژه نه پرېږدي. غواړي چې شي د دې پروژې دا خو هغه د امریکایانو نه پر ولاړ،
د دې ګټه امریکا ته رسېږي د شاهي کانال که د الینګار خلکو ته رسېږي د دې ګټه تاسو ته رسېږي د دې ګټه موږ ته رسېږي که خدای مه کړه د دوی په ذهن موږ کفار یو موږ یهود و نصارا یو بیا دې نه رارسېږي دا ګټه او که مسلمانان یو 5 وخته لمونځ کوو روژه نیسو کلمه شهادت وایي کلمه طیبه وایي بیا خو حق لرو چې ژوند وکړو دلته مو اولادونه وسایي څو تر څو به ستاسې اولادونه په ایران او پاکستان او دوبۍ په دې ځای کې مسافر په 2 روپیو باندې به د خلکو زره کمه خبرې اوري ولې د خپله وطن څخه دغسې ځای جوړ نه کړو دا هم وطن دی هر څه خدای راکړي دي لږ حرکت زموږ تاسو ته غواړي لږ اتحاد غواړي زه مطمئن یم چې دغه اوس په دغه تالار کې ماته ناست یاست که 10 کسه سپین ږیري ورسي هېڅوک مو جواب نه لري چې درته وایي دلایل ورسره ووایي چې دغه کانال ګټه چاته رسېږي نوموړي د الینګار ولسوالۍ له دیني عالمانو قومي مشرانو ځوانانو او ټولو ولسونو څخه مننه وکړه چې د نظام او حکومت ملاتړ یې دي او دا لړۍ دې لا پراخه کړي